سلامونه او نیکې هیلې ملګرو، یو ځل بیا امان الله مځای ستاسو په چوپړ کې د بوژو کمپیتخیت او یا سلام وطنوالو 18 درس سره. دوستانو، 18 درس یا نننی درس دا د للیو پیبلیک الیکومرس، مطلب دا چې پیبلیک پلیسز ان سټور، هغه ځایونه چې د عام خلکو دپاره ده او د تجارتي ځایونو دپاره ده. نو دغه باره کې به نن موږ تاسو سره درس وایو. نو خدای دې وکړي چې تاسو یې دنه مثبت نتیجه او مثبتې ګټې واخلئ. نو دنه مخکې چې ستاسو وخت ضایع نه شي، که چیرې چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ، د نوي درسونو نه پاتې نه شئ. او که چیرې پخواني ملګري یاستئ د وطنوالو سره یې شیر کړئ تر څو ټول ترې نه ګټه واخلي. سمه ده؟ نو زموږ لومړی سلاید همیشه د فهرست نه شروع کیږي. لکه تاسو چې ګورئ دلته په دغه فهرست کې موږ تاسو د پخواني درسونه ټول لوستي دي، دیزي ته رسېدلي یو او نن دیزي کې یو. نو یو څو نور درسونه پاتې دي، زموږ تاسو د یو درسونه به پای ته رسیږي. سمه ده؟ نو راځئ چې مخکې لاړ شو. ښه دوستانو، په دغه لومړی درس کې موږ تاسو دا درسونه وایو چې دغه عمومي ځایونو ته څه وایي. د مثال په توګه که چیرې تاسو ځئ یو ځای ته، د یو چا نه تپوس کوئ چې یو دوکان ته څه وایي یا یو مخشې ته چې وایي، دا واړه مثال د خبرې د بزګر بازار ورته وایي، یا مثال هغه کوم واړه مارکیټ چې لګېږي په هفته کې یو ځل دوه ځلې، یا د مثال په توګه تاسو قصابي ضرورت لرئ او یا داسې نور شیان که نه. نو دا چې ستاسو که زده نه یي او چیرې یو ښار ته نوی ځئ او تاسو په دې شیانو نه پوهېږئ، دا به تاسو ته ډېر غټ مشکل وي تر څو چې خپل لاره پیدا کړئ. نو البته په دغه کورس کې یا په دغه کوم درس چې ما تاسو ته په نظر کې نیولی ده، دا ټول په پروفیشنل سیستم روان ده. او که چیرې لکه کومه چې ما تاسو سره وعده کړی و د درس په شروع کې، د دې په کورس په شروع کې، که چیرې تاسو په صحیح توګه دا درس ولولئ، نو زه تاسو ته اطمینان او ډاډ درکوم چې د دې پروګرام په آخر کې به تاسو پوره خبرې کوئ. نو همداشانتې که چیرې تاسو ته کوم سلایډونه زموږ ده، البته صحیح ده 2 هفتې بعد زه تاسو ته هر درس اپلوډ کومه، خو دا مطلب دا ده چې که چیرې تاسو صحیح درس ووایئ په دغه 2 هفتو کې هیله تاسو دا درسونه زده کړئ، ځکه چې د دې ضخامت ډېر زیات ده. سمه ده؟ نو هر درس په هر هفته کې چې زه تاسو ته درکوم کم از کم 15 سلایډه یا زیاتو کم وي، او په هر یو کې ډېر زیات لغتونه او ګرامري بڼه وي. نو کوشش وکړئ چې یو څه ترې لاسته راوړئ، او د پخوا په شانتې بیا هم زه تاسو ته وایمه قلم واخلئ، کتابچه راواخلئ او لیکنه وکړئ. یو کلمه کم از کم 10 نه تر 20 ځلې ولیکئ تر څو چې ستاسو حافظې ته وسپارل شي. نو راځئ چې درس ته شروع وکړو. ښه، نو دوستانو کله ناکله زموږ نه دا څه ګډوډي کېږي یا غلطي کېږي چې کله انګلیش لومړی لیکل کېږي په فرانسوي یا فرانسوي لومړی لیکل کېږي، دا به موږ سره لږ وزغمئ او بښنه کوئ. نو دلته تاسو ته لومړی عنوان داسې نیول شوی ده چې شاپ ان بزنسز یا مګزه ایکومرس. نو مګزه ایکومرس چې دا مطلب یې دا ده چې پلورنځی او سوداګري. صحیح ده؟ نو پلورنځی او سوداګري نه مطلب دا ده چې موږ تاسو کوم ځایونو کې چې خرڅلاو کېږي، کوم ځای کې سوداګري کارونه کېږي، هغه به موږ تاسو ته دلته په نظر کې نیولی چې تاسو ته یې وړاندې کړو. نو راځئ چې شروع وکړو. په عین وخت کې تاسو دا خبره په یاد مه وباسئ یا د یاده مه وباسئ چې موږ همیشه د ګرامري بڼې ته هم توجه کوو. کله چې یو نوم مؤنث وي هغه په ګلابي رنګ ښودل کېږي، کوم یو چې نارینه وي هغه په آبي رنګ ښودل کېږي. نو دا ښه په یاد وساتئ. سمه ده؟ نو دا ځکه تاسو ته زه بار بار تکرار کومه چې که چیرې هم تاسو چا سره خبرې کوئ او تاسو مؤنث مذکر ته صحیح توجه نه کوئ، نو هغه ستاسو په خبر یا نه پوهېږي یا ځینې ځایونه داسې کیدی شي چې بیا لږ څه شرماور وي. نو د دغه موضوعاتو دپاره زه همیشه تاسو ته د ګرامري په بڼه باندې لږ نیوکه کوم، او حتی تاسو کولی شئ چې دا زما کورس که صحیح په اساسي توګه زده کړئ، نو زه مطمئن یم چې که چیرې
په آینده کې کوم بل کورس د تاسو ته آماده کوم دویم کورس نه فارغ شئ زه مطمئن یم چې تاسو حتی ترجماني ته هم آماده اوسیږئ نو خدای دې وکړي چې تاسو د هر څه نه ښه ګټه لاسته راوړئ صحیح ده راځئ چې شروع وکړو زموږ سره لومړی لغت چې ده اون ایپیسغي اون ایپیسغي اون ایپیسغي د دپاره دوستانو زه دوه درې ځلې تکرار کوم کوم دوستان چې ژبه یې نه ګرځي ما سره تکرار وکړي تر څو د هغه ژبه په هغه کلمه باندې واوړي ایپیسغي نه مطلب دوستان څه ده سمال ګروسري سټور کوچنی پرچون پلورنځی یا کوچنی پرچون دکان سمه ده ښه امخشي 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 په انګلیش کې ورته فارمرز مارکیټ وایي فارمرز مارکیټ د بزګر بازار صحیح ده د بزګرو یا د بزګر بازار نو د بزګرو بازار مطلب دا ده چې مخشي کوم چې په لوکل توګه یا په عمومي توګه د مثال په توګه کوم ملګري زموږ تاسو چې په پاریس کې ژوند کوي هغه دوی ته معلوم ده چې دا مخشي کوم ځای ته ویل کیږي مثال په توګه په هفته کې یو ځل دوه ځل حتی درې ځله پورې لګیږي او هغه کې په سودا ډېر ارزاني هغه کې د امکان په صورت هغه کوم بزګران یا کوم خلک چې فارمونه لري هغه دوی کوم ځای کې چې کرهنه کوي هغه دوی بیا خپل مال راوړي او په ارزان بیه خرڅوي سمه ده نو هغې ته مخشي وایي a grand surface وبخښئ un grand surface un grand surface un grand surface او یا هم un supermarché وبخښئ a supermarché a supermarché دا هم سوپرمارکیټ ته ویل کیږي چې لوی پلورنځی یا غټ سوپرمارکیټ ته یا به ګراند سرویس وایي او یا به ا سوپرمارشي وایي د هغې نه ورپسې کوم چې موږ سره بل نوم ده ا هیپرمارشي ا هیپرمارشي ا هیپرمارشي دا هم سوپر سټور ته ویل کیږي هم سوپرمارکیټ ته ویل کیږي صحیح ده یعنی سوپر سټور یا لوی سوپرمارکیټ د دوی دواړو معنا تقریبا یو شی ده ورپسې موږ سره کوم نوم چې ده اون بوشخي اون بوشخي اون بوشخي چې په انګلیش کې ورته شوی بوچر شاپ بوچر شاپ قصابي صحیح ده نو قصابي ته څه وایي بوشخي د هغه نه وروسته چې ډېر عامه نوم ده او تاسو د هغې سره روزمره کار لرئ هغه څه ده اون بلونژغي اون بلونژغي اون بلونژغي بلونژغي په انګلیش کې ورته څه وایي بیکري بیکري او یا نانوایي کوم ځای کې چې ډوډۍ پخیږي د ډوډۍ پخولو ځای ته څه وایي بلونژغي د هغه نه وروسته کوم نوم چې موږ تاسو سره ده دا هم مؤنثه ده اون شارکوتري اون شارکوتري اون شارکوتري دا پورک بوچر پورک بوچر دوستانو څه ته وایي د خوک قصاب سمه ده یا د خوک قصابي سمه ده چیرته چې د خوک غوښې خرڅیږي اون کانفیسخي اون کانفیسخي اون کانفیسخي دا څه شی ده کینډي شاپ د خوږو خوړلو پلورنځی د مثال په توګه کوم خواړه شیان کوم خواږه خواړه چې چیرته خرڅیږي هغې ته څه وایي کانفیسخي د مثال په توګه هغه کې به شیریني هغه کې به چاکلیټونه وي تاسو د اوس په فرانسه کې ژوند کوئ په خپله پوهیږئ چې دا خلک خواږه ډېر خوري که نه نو داسې خوږو ته ویل کېږي کانفیسخي ورپسې اون کریمري اون کریمري اون کریمري او یا اون لیتخي اون لیتخي اون لیتخي دا ډایري په انګلیش کې ورته وایي دا د لبنیاتو دکان ته وایي لبنیاتو نو لبنیاتو نه مطلب دا ده چې چیرته شودې چیرته ماسته چیرته فخماج یا مطلب پنیرونه یا داسې نور کوچو وغیره وغیره شیان نو هغې ته څه وایي یا کریمري او یا لیتخي د هغې نه وروسته کوم نوم چې موږ تاسو سره ده اون فخماژغي اون فخماژغي اون فخماژغي نو فخماژ به تاسو د ورځې په اوږدو کې ټوله ورځ تاسو ګورئ ځکه چې فرانسه خو په فخماژ کې نوم لري صحیح ده نو فخماژ چیز شاپ او یا د پنیرو هټۍ یا د پنیرو دکان یا د پنیرو پلورنځی
د هغه نه وروسته un magazà de fruits et légumes. Un magasin de fruits et légumes. Un magasin de fruits et légumes. دلته په انګلیش کې څه شوی green grocery. سبزي پلورنځی یا د سبزي دکان یا د سبزي هټۍ. سمه ده؟ د هغه نه وروسته دا سلاید هم د هغه په ادامه ده. کوم نوم چې موږ تاسو سره دلته د هم مذکر نوم ده چې ا مخشان دی و. ا مخشان دی و. ا مخشان دی و. واین شاپ. د شرابو دکان. سمه ده؟ د شرابو دکان. د هغه پسې بیا هم مؤنث نوم ده چې اون پاتیزخي. اون پاتیزخي. اون پاتیزخي. پاستری شاپ. دا شیرینی پلورنځی ده. ګورئ دوستانو یا موږ تاسو مخکې دلته مو ولوسته که نه چې شیریني دکان د خوږو دکان که نه، نو دا چې دا کانفیسخي دا کینډي شاپ، مطلب دا ده چې دلته به موږ تاسو ته کوم شیریني، مثال د خبرې کلک کلک شیریني چې موږ تاسو په وطن کې جوړېدو او یا داسې کلک نور څه شیان یا کوم محصولات چې هغه شیریني هغه شی ده، صحیح ده، هغه خوږه ده. او دلته دا کوم پاتیزخي چې تاسو ګورئ دا هغه خواږه شیان ده چې د کیک په شانتې جوړیږي. د مثال په توګه یا به کیک خواږه جوړیږي یا به مثال داسې نور ځینې شیان ده چې تاسو په فرانسه کې ګورئ چې تاغت ورته وایي، یا د مثال په توګه کلچې دي او داسې نور شیان ده. سمه ده؟ نو هغې ته پاتیزخي وایي. صحیح ده؟ چې شیریني پلورنځی ترېنه مطلب ده. ورپسې دا هم مؤنث نوم ده اون پواسونغي. اون پواسونغي. اون پواسونغي. فیش سټور. د کبانو پلورنځی، د ماهیانو پلورنځی. اون بانک. اون بانک. اون بانک. بانک ته وایي. بانک خو بانک ده، موږ تاسو ټول بانک ورته وایو چېرته چې پیسې سره سیف کوو. ابیستخو. ابیستخو یا بیسترو دواړه یو شی ده، کله چې لیکل کېږي کله نه لیکل کېږي. دا څه ته ویل کېږي؟ کافې یا بار په انګلیش معنا ده، او موږ تاسو په پښتو کې هم ورته یا کافي وایو یا بار. کافي نو هغه ځای ده چې تاسو پوهیږئ چې کافي څښلو ته خلک ځي، او بار هغه ځای ده چې خلک ډرینک کولو ته ځي. صحیح ده؟ ښه، د هغه نه وروسته بل نوم چې موږ تاسو سره ده اون بلانشزغي. اون بلانشزغي. اون بلانشزغي. دا څه ده؟ لینډرومارټ، په انګلیش کې ورته لینډرومارټ وایي. دا د کالي مینځلو ماشین، البته کالي مینځلو ماشینونه چېرته چې زیات دي که نه، مثال په توګه لکه ځینې خلک ورته خشکشویي وایي، ځینې خلک ورته صحیح ده، ما خشکشویي صحیح ده، سمه ده. یا چېرته چې د کوم دوکان یې جوړ کړی او هلته زیاته د کالي مینځلو ماشینونه یې، هغې ته بلانشزغي وایي. نو دا ټول نومونه چې تاسو ګورئ دا پبلک ځایونه ده که نه، لکه هر څوک تلی شي، هر څوک هلته کار کوی شي، هر څوک هلته یو څه یا به ورکړه درکړه کوي، یا به څه اخلي، یا به خرڅوي. صحیح ده؟ دا شیان دا په دغه عمومي ځایو کې ده. ا کافې. ا کافې دا هم مذکر نوم ده. ا کافې چې په انګلیش ورته کافي وایي. څه شی ده؟ کافي په خپله کافي ده. اون فارمسي. اون فارمسي. اون فارمسي. فارمسي په انګلیش کې ورته وایي چې موږ تاسو ورته وایي درملتون یا دواخانه. ښه، د هغه نه وروسته څه شی ده؟ بیا هم مؤنث نوم ده چې اون دغږغي. اون دغږغي. اون دغږغي. البته دغږ دغږغي. سمه ده؟ اون دغږغي یعنی ډرګ سټور. دا هم د درملو پلورنځی ده. اوس به ځینې ملګري وایي چې فارمسي او دغږغي ترمنځ فرق څه شی ده؟ دا دواړه تقریبا یو معنا ورکوي، خو فارمسي زیات استفاده کېږي د ورځې په اوږدو کې، دغږغي چې ده دا لږ ذره کم ده. سمه ده؟ د هغه نه وروسته بل بیا هم مذکر نوم لرو چې موږ تاسو اګغان مګزه. اګغان مګزه.
a grand magasin. Department store موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو د څانګې پلورنځی. صحیح ده؟ یا هم دا هم یو سوپر مارکیټ غونته داسې یو ځای کېدی شي. د هغه نه وروسته a kiosk. a kiosk. a kiosk. news stand. دا خبري سټینډ ده یا خبري البته موږ تاسو په عامه ژبه کې ورته خبري غرفه به موږ تاسو وایي. صحیح ده؟ کوم غرفې چې تاسو د مټرو نه وځئ د مټرو د سټیشن ترڅنګ یې مجلې خرڅوي او ځینې داسې نور شیان ده چې خرڅوي نو هغې ته څه وایي؟ کیاسک. کیاسک سمه ده؟ کیاسک. ګورئ ملګرو دا هر لغت دا هر شی چې تاسو ګورئ ډېر مهم دی د ورځې په اوږدو کې به دا تاسو ته خامخا د ضرورت وړ کیږي. سمه ده؟ تاسو د یو چا سره واده کړئ او تاسو به وایئ چې مثال د خبرې د تورکدیغوس سټیشن ته راسئ. ښه وایي هلته کوم ځای کې ته ورته وایې چې د ږغ د کیاسک سره ودرېږه. نو کیاسک نه مطلب څه شی شو؟ کیاسک نه مطلب دا شو چې خبري سټینډ یا خبري غرفې سره. سمه ده؟ دا شان دی. د هغه نه وروسته کوم نوم چې موږ تاسو سره دا اون پوسټ. اون پوسټ یا لا پوسټ دواړه راتلی شي. صحیح ده که نه؟ مؤنث نوم ده. پوسټ آفیس ده، پوستي دفتر ده. کوم ځای نه چې موږ تاسو پوسټ لیږو پوسټ لاسته راوړو. ښه اپخیسنګ. اپخیسنګ. اپخیسنګ دا ډرای کلینر دا وچ پاکوونکی یا خشکشویي ورته وایي چې دا هم هغه ځای دی چې تاسو ځای خپل کالي چاته ورکوئ البته هلته دوکاندار یا هغه څوک ناست دي تاسو به هغه ته ورکوئ او هغه به تاسو ته یو رندیو درکړي چې مثال 5 ورځې بعد یا 6 ورځې بعد په دغه ټایم کې راسه او ته خپل کالي د دې ځای نه واخله. بیا هغه دوی په خپله یې مینځي اوتو کوي درته بیرته پلاستیک منځ کې درته پرس کوي ږدي یې چې خیرن نه شي ګرد پکې ورننوځي او تاسو ځئ خپل پیسې تحویلوئ او خپل کالي همداسې فکس ښایسته راخلئ او هغه اغوستلو ته اماده یي. صحیح ده؟ هغې ته پخسینګ وایي. رستوران. رستوران. رستوران چې رستوران ده. رستوران خو ملګرو تاسو ټول پوهېږئ چې رستوران خو عادي خبره ده. ښه د هغې نه وروسته موږ تاسو مؤنث نوم ده چې څه ده؟ اون کلکنغي. اون کلکنغي. اون کلکنغي. هارډویر سټور د هارډویرو پلورنځی. اوس په هارډویر دوستانو تاسو ته په عامه ژبه کې زه به داسې ووایم دا هغه دوکان ده چې په هغه کې به په لاس خرڅېږي. مثال په توګه رنجونه خرڅېږي د مثال په توګه لکه ارې خرڅېږي لکه مټر خرڅېږي او داسې نور نو هغې ته کلکنغي وایي. صحیح ده؟ او په آخر کې موږ تاسو سره کوم نوم چې ده هغه اتباک. 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 ټوباکو شاپ وت بار کافې. دا هم بار کېدی شي هم کافي سره د تباکو پلورنځی. ښه نو تباک به دوستانو تاسو ته زیاتر په یاد وي کله چې هم تاسو پرافیکچور ته ځئ تاسو خپل هغه ریسیپیسي اخلئ البته ریسیپیسي خو په مفته ده پیسې نه تحویلوئ او کله چې مثال تاسو ته تدخ سجوغ راځي نو تاسو به د پیمنټ لپاره هلته د تباک نه ځئ یو منی آرډر اخلئ که نه نو هغه تباک کې دا کارونه دلته اجرا کیږي یا به تاسو منی آرډر د هغه ځای نه اخلئ یا تباک نه تاسو کولی شئ چې سګرټ واخلئ یا کیدای شي اوسنی وخت کې زموږ تاسو وطنداران خو اوس نسوار هم هر ځای کې عام کړی ده کیدای شي نسوار هم پیدا کړئ مجلې پیدا کوئ او داسې نور. صحیح ده؟ نو تباک هغه ځای ته ویل کیږي. د هغه نه وروسته چې بیخي عمومي نومونه ده هغه دلته دا ده. ښه نو کوشش وکړئ چې دا هم ما سره تکرار وکړئ او که چیرې بیا هم په کوم باندې نه پوهېدئ تاسو عکس نوم یې واخلئ په ګوګل کې یې پیسټ کړئ هلته به تاسو ته د هغه تصویر درکوي او تاسو پرې پوهېږئ. لومړی نوم موږ تاسو سره چې د هغه څه ده لیګلیز. لیګلیز. لیګلیز په انګلیش کې ورته څه وایي؟ چرچ کلیسا. صحیح ده؟ لیګلیز. که مثال په توګه تاسو وایئ چې لیګلیز د لا شاپل نو کلیسا د لا شاپل.
دا مطلب البته دا خبره مې ځکه وکړه چې دا موږ تاسو د خلکو ترمنځ ډېره عامه ده که نه. نو دا په خپله لشپل هم همدې دپاره دې ته لشپل ویل کېږي ځکه چې هلته د هغه لیکلیز د لشپل په نوم ده. سمه ده؟ د هغې نه لو تیاتر، لو تیاتر، لو تیاتر، تیاتر په انګلیش کې وایي تیاتر، تیاتر، تیاتر موږ تاسو هم تیاتر ورته وایو. البته موږ تاسو غریبانان یو، بیچارهګان یو، موږ تاسو په ژبه کې ځینې شیان ته خدمت نه ده شوی، نو زیاتر شیان چې ده په همغه عین شی موږ تاسو تلفظ کوو، خو زیاتر زه تاسو ته کوشش کوم چې هغه تاسو ته ترجمه کې څه زیات معلومات درکړم. تیاتر دوستانو هغه ځای ته ویل کېږي چې کوم کس یا کوم کوم کس چې غواړي چې خپل هنر خلکو ته ښکاره کړي، یا مثال په توګه داسې یو څو کسان کېږي یو ډرامه جوړوي د خلکو په مخ کې د سټیج په سر باندې یو رشخندي یو کار کوي، هغې ته تیاتر وایي. سمه ده؟ ورپسې لګغ، 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 ریلوے سټیشن، دا د اورګاډي تمځای ته ویل کېږي. صحیح ده؟ اورګاډي وایي، میټرو وایي، ټول ته یې ګغ ویل کېږي. لکه څه Gare de Nord، Gare de Nord، Gare de la Chapelle، Gare de نور معنی یې دا ډېر وخت کېږي چې د فرانسې نه وتې هم د مثال د خبرې داسې نور ږغونه لکه هر ځای کې چې د میټرو، د ټرین، د دې شیانو د تم ځای هغې ته ږغ ویل کېږي. سمه ده؟ لو سینما، لو سینما، لو سینما، سینما خپله بیا هم سینما ده. لو شاتو، لو شاتو، لو شاتو، دا په انګلیش کې ورته کاسل وایي، کاسل یا هم پیلس. دا څه شی ده؟ دا ماڼۍ ده، ماڼۍ. که مثال په توګه تاسو ځئ د ویخسۍ شاتو ته، نو له شاتو د ویخسۍ، له شاتو د ویخسۍ مطلب دا ده چې تاسو د ویخسۍ ماڼۍ ته چکر تللی یاستئ. صحیح ده؟ یا به ځئ یا به هغه نظر جملې ته فرق کوي. لا بیبلیوتیک، لا بیبلیوتیک، لا بیبلیوتیک، په انګلیش کې ورته لایبرري وایي چې موږ تاسو ورته کتابتون وایو. صحیح ده؟ کتابتون. د هغه نه وروسته لوبرژ د جونیس، لوبرژ د جونیس، لوبرژ د جونیس، یوت هاسټل، دا د ځوانانو لیلیې ته ویل کېږي، د ځوانانو لیلیې ته. نو کوم دوستان چې هلته په فرانسه کې اولاد لري او یا هم کوم ځوانان چې زموږ تاسو هلته ځي او د سن لاندې ده، نو هغه خلک په اوبرژ د جونیس کې یا به دوی شپه کوی شي یا د مثال په توګه دوی ته ځای ورکوي. نو اوبرژ د جونیس نه مطلب دا ده چې د ځوانانو لیلیه. ښه، لوفیس د توریزم، لوفیس د توریزم، ټورست انفارمیشن آفیس، د ګرځنده معلوماتو د ګرځندوی معلوماتو دفتر. ګرځندوی نه مطلب دا ده دوستانو چې که چیرې تاسو یو ملک ته یا یو وطن ته یو ځای ته ځئ، هلته تاسو یو دفتر ته ځئ د مثال په توګه چې هغه نمایندګي لري او هغه خپل ځان ته ځینې کسان لري، هغه کسانو ته هغه دوی په قاعده معاش ورکوي د دې خبرې نه چې کله هم مسافرین ځي هغې سره یو ځای کېږي. او تاسو به په پاریس کې لیدلی که نه، لکه یو کس فرانسوي او 10 کسه یا 20 کسه ورسره وي، هغه خلک هر ځای ته بیایي، هغه ځای ته تعریف کوي یا معرفت د هر ځای ورته کوي چې مثال د خبرې دا ږغ د نوغ شوه، دا شاتو د ویخسۍ شوه، دا ږغ شوه، دا فلانکی ځای ده، تاریخي ځایونه، هغه مهم ځایونه خلکو ته ښکاره کوي. سمه ده؟ نو هغه د کوم ځای نه اخیستل کېږي؟ هغه لوفیس د توریزم نه. ښه، د هغې نه وروسته لموزي، لو موزي، لو موزي چې په انګلیش کې ورته څه وایي؟ موزیم. موږ هم ورته موزیم وایو پښتو کې. سمه ده؟ نو موزیم خو تاسو په خپله پوهیږئ چې موزیم څه ته ویل کېږي. لو زو، لو زو، لو زو، لو زو، زو په انګلیش کې هم زو ده چې موږ تاسو ورته ژوبڼ وایو. صحیح ده؟ نو ژوبڼ خو تاسو په خپله پوهیږئ چې په کوم ځایو کې هغه وحشي شیان ساتل کېږي یا
خزندګان ساتل کیږي او یا داسې نور. د هغه نه وروسته کوم نوم چې موږ تاسو سره ده لوتل دی ویل. لوتل دی ویل. لوتل دی ویل. دا ټاون هال ده. څه شی ده؟ دا د ښاروالۍ تالار ده یا د ښار تالار. نو د ښاروالۍ تالار نه مطلب دا ده چې کوم ځای کې چې د ښاروالۍ یا د موږ کله نه کله ورته ښاروالي وایو که نه، لکه ښاروالۍ ښاروالي یو معنا لري چې کوم ځای کې چې هغه دفتر وي او هغلته د هغه مسؤلین هلته کار کوي. ښه، د هغه نه وروسته موږ تاسو سره دا کوم نوم چې ده هغه څه شی ده؟ لو کاتدرال. لو کاتدرال. لو کاتدرال چې په انګلیش کې ورته کاتدرال وایي. کاتدرال. دا کلیسای جامع یا کلیسای مرکزي. دا هغه کلیسا ته ویل کېږي دوستانو چې هغه ځای کې د کلیساګانو مرکز وي یا د کلیساو هغه مرکزي مطلب دا ده چې هغه کوم کلیساګانې چې دي هغه ټول برانچز ده یا وړه وړه دفترې دي او کوم مرکزي چې دفتر ده هغې ته کاتدرال ویل کېږي. صحیح ده؟ خدای وکړي چې په دې پوه شوي اوسېږئ. د هغه نه وروسته کوم عمومي ځای چې ده هغه لو پارک. لو پارک. لو پارک چې په انګلیش کې ورته پارک وایي او موږ تاسو هم ورته پارک وایو. د هغه نه وروسته بل نوم تاسو سره چې د هغه لیغوپور. لیغوپور. لیغوپور چې انګلیش کې ورته شوی ایرپورټ، هوایي ډګر یا هوایي میدان. سمه ده؟ لکه ایغوپور د شارل د ګول. صحیح ده؟ د شارل د ګول هوایي ډګر. د هغه نه وروسته کوم نوم موږ تاسو سره چې د هغه له یونیورسيټي. له یونیورسيټي. له یونیورسيټي چې یونیورسيټي دا هم پوهنتون ده. د هغه نه وروسته کوم نوم موږ تاسو سره چې د هغه لا پاسین. لا پاسین. لا پاسین سویمینګ پول. دا د لامبو ډنډ یا د لامبو هاوس. صحیح ده؟ د هغې نه وروسته کوم نوم چې موږ تاسو سره ده له تیغا د سپور. لو تیغا د سپور. لو تیغا د سپور. سپورت ګراوند. د سپورت میدان. صحیح ده؟ دا د سپورت میدان. ښه، le centre. le centre de loisirs. le centre de loisirs. le centre de loisirs. pleasure center. دا څه ده؟ د تفریح مرکز. د تفریح مرکز. د تفریح نه مرکز یا سنتر د لوازیغ مطلب دا ده چې تاسو په یو ځای کې ځئ هغلته د مثال په توګه د لوبې شیانې یا داسې شیان چې تاسو په هغه کې خپل ځان مصروفوئ او په هغه کې ستاسو ساعت تېرېږي نو هغې ته څه وایي؟ le centre de loisirs. بیا هم بل نوم چې موږ تاسو سره د هغه مذکر ده لو ستاد. لو ستاد. لو ستاد چې په انګلیش کې ورته سټیډیوم وایي. لوبغاړی د بخښنې سره لوبغاړی نه راتلی شي، ښایي د موږ نه څه اشتباه شوې ده. لوبغاړی البته نه ده، دا د لوبې میدان ده یا هغه ځای ده چې لکه د سټیډیوم، البته په انګلیسي په دري کې صحیح لیکلی لکه سټیډیوم، په پښتو کې به هغې ته هم سټیډیوم راشي. نو سټیډیوم هغه ځای ته ویل کېږي ملګرو چې مثال په توګه تاسو که چیرې پام کړئ کوم ځای کې چې کرکټ لوبه کېږي لکه منځ کې خلک لوبه کوي او څلور واړه غاړو ته خلک ناست وي د هغه سیر کوي یا د هغه کتنه کوي. نو دغه ځای ته دغه ټول محوطې ته دته څه وایي؟ لستاد وایي. سټیډیوم. سمه ده؟ بخښنه غواړم د ترجمه موږ نه اشتباه شوې ده. او په آخر کې موږ سره کوم نوم چې د هغه لو کالج. لو کالج. لو کالج چې سکول ده دا هم ښوونځی. البته ښوونځی ته کالج هم ویل کېږي او نور څه ویل کېږي؟ نور ایکول. ایکول. سمه ده؟ او په آخر کې سم فریزز یا کلکف خاص ځینې اصطلاحګانې دي یا ځینې جملې دي چې موږ تاسو د ورځې په اوږدو کې دا هم استفاده کوو او خصوصا هغه ملګري زموږ تاسې چې هغه د فرانسویانو سره ورکړه درکړه لري، ډېر انډیوالي لري، هغه دوی به په دغه شیانو خامخا بلدیږي. د مثال په توګه هغه وایي چې
faire le course faire le course faire les courses to do shopping صحیح ده د پیرودلو لپاره یا د مثال په توګه پیرودل البته اخیستلو ته وایي په پښتو کې ښه دوستانو نو faire le course نه مطلب دا ده چې تاسو یو ځای ته ځئ او سودا اخلئ سوداګري کوئ صحیح ده faire de shopping faire do shopping faire do shopping go to shopping یا to shop صحیح ده د پیرودلو پیرودلو ته لاړ شه یا پیرودلو ته تلک یا هم دا دواړه یو معنا لري صحیح ده دا دواړه faire le course یا faire de shopping البته shopping انګلیسي کلمه یې دلته دوی راغستې ده les soldes les soldes les soldes د سیل دا کله هم خرڅلاو یا د خرڅلاو تخفیف چې ولګیږي هغې ته les soldes لګیږي صحیح ده که نه دوستانو نو کوم ملګري تاسو به پام کړئ چې کله هم هلته کرسمس کیږي یا د کال آخر کیږي د دوکانونو په شیشو باندې غټ غټ لګیږي چې سولد صحیح ده سولد مطلب دا ده چې سیل تخفیف لګیدلی ده د هغه نه وروسته کوم کلمه چې موږ دلته ده کلیان شاپر او یا کسټمر پیرودونکی صحیح ده پیرودونکی یا هغه څوک چې اخلي اخیستونکی صحیح ده د هغه نه وروسته هغه چې ده être écro au shopping être écro au shopping be addicted to shopping مطلب دا ده چې په پیرودو یا د پیرودو وږی شي البته دا همداسې معنی یې لږ څه ګډوډ راځي یا مطلب یې دا ده چې یو څوک د پیرودو وږی یا یو څوک یو مثال د خبرې د سودا کولو دپاره بې قراري یا یو څوک د دې دپاره چې هره ورځ سودا اخیستلو ته لکه معتاد وي داسې تاسو ته ووایم صحیح ده البته کله چې تاسو ځینې معناګانو باندې نه پوهېږئ خیر ده لږ څه ناڅه دري هم ولولئ صحیح ده به خرید معتاد شود مطلب دا ده چې د اخیستو دپاره یو څوک معتاد کېږي نو هغې ته په فرانسوي څه وایي être écro au shopping کله چې تاسو یو شی اخلئ د مثال په توګه یو هیډفون اخلئ یو کیاسک اخلئ یو بل څه اخلئ هغه به تاسو ته ډېر قیمت ښکاري که نه نو هغې ته به څه شی وایي شیخ دا مذکر ده او کله چې مؤنث استفاده کوي د قوس تر منځ د شیخ expensive ګران قیمت سمه ده marchander to bargain or to haggle دا مطلب څه ده معامله کول یا چانه وهل صحیح ده ګوره دوستانو معامله کول یا چانه وهل مطلب دا دی چې یو څوک تاسو باندې یو څه خرڅوي او تاسو هغه ته مثال په توګه تاسو ته یو موټر خرڅوي په 2000 او تاسو د هغې سره معامله کوئ یا مثال د هغې سره چانه وهئ چې دوست دا 2000 زه درکوی نه شم 1500 یا 1200 یا 1300 دغه معاملې ته په انګلیش کې په فرانسوي کې څه وایي marchander سمه ده آخري فریز یا آخري جمله چې موږ تاسو سره ده ours دی ouverture business hour یا shop hour دا د سوداګري یا د هټۍ ساعتونه ده مطلب دا ده چې هغه رسمي ساعتونه ده د مثال په توګه که چیرې heure d'ouverture تاسو ته یو څوک وایي مطلب دا ده چې هغه تاسو ته اشاره کوي چې د 8 بجو نه یو کار شروع کیږي او 4 بجو یا د مثال په توګه 9 بجو کې شروع کیږي او 15 بجو کې ختمیږي نو دغه مودې یا دغه وخت چې په 8 شروع کیږي په 4 ختمیږي دا مدت زمان ته څه ویل کیږي heure d'ouverture یا هغه رسمي ساعتونه ویل کیږي صحیح شوه نو دا ځینې فریزونه یا ځینې جملې وي چې ډېر مهم وو د شاپینګ او یا د عمومي ځایو سره سمه ده نو دوستانو دلته زموږ تاسو درس پای ته ورسېدو بیا هم د پخوا په شان تاسو یې د پی ډي اف کولی شئ چې په لینک کې لاسته راوړئ او بیا هم که چیرې کوم سوال انتقاد پیشنهاد تاسو لرئ تاسو کولی شئ چې موږ سره یې شریکه کړئ او انشاءالله زر تر زر به تاسو جواب درکوم تر بیا راتلونکي درسه پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم خدای مو مل شه